د یو 14 کلن ماشوم 4 قاتلین ونیول شول. سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګوګړي نشان ووهئ. د 14 کلن فیصل جان 4 تنه قاتل ونیول شول. ویډیو در سره حتما تر پایه پورې وګورئ او نور دوستانو سره مو شریکه کړئ. فیصل جان چې 14 کاله عمر یې درلود، لومړی د تېرې پنجشنبې په ورځ د نامعلومو کسانو له لورې د کابل اتمې حوزې مربوطاتو کې وتښتول شو. 3 ورځې پس د انسان تښتونکو له لورې کورنۍ ته ټلیفوني له لارې وویل شول چې $1,00,000 دې ورکړي، نو فیصل به ورته وسپاري. د کورنۍ غړي یې وایي چې د دغه ټلیفون پر سبا یې بیا زنګ وواهه او د فیصل جان د راخوشي کولو په بدل کې د $1,00,000 پر ځای $40,000 وغوښتل. دوی زیاتوي چې موږ د پیسو د ورکړې توان نه درلود، خو هغه شمیره بیا وروسته بنده شوه چې موږ ته پرې ټلیفون راتلل. د کورنۍ غړي یې زیاتوي د فیصل جان مړی مو د یو دیوال څنډې ته پیدا کړ چې ماشومانو لوبې کولې او د هغه جسد یې لیدلی و. دا چې انسان تښتونکو فیصل جان په بېرحمانه ډول وژلی و، نو دا سخته وه چې موږ د هغه جسد وپېژنو، خو د جامو او سپلو له مخې مو وپېژند. دوی زیاتوي له حالاتو معلومیږي چې فیصل یې هماغه مهال تر نیول کېدو 15 دقیقې وروسته وژلی و، خو بیا یې هم د پیسو غوښتنه کوله. بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې فیصل جان 4 تنه اصلي قاتلین یې نیولي. دوی زیاتوي پولیسو د دغه سپېڅلي ماشوم 4 تنه اصلي قاتلین تېره شپه د 2 بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار د 8مې حوزې له مربوطاتو ونیول. دغه انسان تښتونکي او قاتلین هر یو داود، اسماعیل، وحید او محمد نبی نومیږي. د فیصل جان د کورنۍ غړي وایي چې په قاتلینو کې 2 تنه خپلوان دي. دوی له حکومته غواړي چې د فیصل جان قاتلین دې په دار وځړوي تر څو د فیصل په څیر نور ماشومان د انسان تښتونکو له عذابه وژغورل شي. دا لومړی پیښه نه ده چې په کابل کې د انسان تښتونکي ماشومان تښتوي، په بدل کې یې پیسې غواړي او بیا یې وروسته وژني. تر دې وړاندې هم په کابل کې ګڼ شمېر ورته پیښې شوي دي چې وروسته یې قاتلین او تښتونکي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. عام وګړي که څه هم په دې برخه کې د کابل پولیس په دې ګرم بولي چې یا یې بیخي انسان تښتونکی نیولی نشي او یا یې تر پیښې وروسته نیسي چې انسان تښتونکو ته باید په عام محضر کې سزا ورکړل شي تر څو بل څوک دې جنایت ته زړه ښه نه کړي. تاسو د فیصل جان د قاتلینو لپاره کومه سزا غوره کوئ؟ خپل نظرونه مرتب کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.